بسم الله الرحمن الرحیم. ګران لیدونکو السلام علیکم او وخت مو په خیر. نن سه شنبه ده د روان مریض کال د مرغومي 14 او د 2018 میلادي کال د جنوري 3 په سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکی. PIA پاکستانی هوایی شرکت د کابل لسکلن پوروړی. هیئت تمام مراحل بررسی میکنه در قسمت باقیداری، در قسمت پرداخت مالیات، تمام مسائل. په ژمي کې په وسله‌والو مخالفینو دوامدار پوځي فشار. در طول زمستان ما از آمادگی‌هایی که داریم و فعالیت‌های محاربه‌ای که انجام میدیم سال آینده را یک سال بهتر را و مردم افغانستان برمغان خواهیم. او د برازیل په یو زندان کې د شپېتو کسانو وژنه. د خبرونو تفصیل زه اسمت جلی عباسین یم. د پاکستان PIA هوایی شرکت له 2015 کال راهیسې افغان حکومت ته مالیه نه ده ورکړې. د مالیې وزارت مسؤلین وایي د موضوع د څېړنې لپاره پاکستاني او افغاني ګډ پلاوي څېړنې پیل کړي دي. د افغانستان د شفافیت بنسټ مسؤلین په ورته حال کې وایي د مالیې راټولولو منظمه تګلاره نشته چې له همدې کبله فساد ته په سمه توګه لاره پرانیستل کیږي. پام کړئ رپورټ ته. PIA هغه پاکستانی شرکت چې له یوې لسیزې ډېره موده په افغانستان کې الوتنې کوي. آریانا نیوز ته رسېدلي ریپورټونه څرګندوي چې دغه شرکت د 2015 میلادي کال راهیسې افغانستان ته مالیه نه ده ورکړې. مالیې وزارت وایي قضیه د افغانستان او پاکستان د استازو د ګډ پلاوي لخوا د څېړنې په حال کې ده. این اداره متذکره که چند قبل وزیر مالیه افغانستان با سفیر پاکستان مجلس داشت، چون شرکت یا اداره پاکستانی است، بالاخره به این تفاهم رسیدیم ما که مشترکاً از حکومت افغانستان و از اداره مربوطه یک هیئت تشکیل شد. هیئت تمام مراحل بررسی میکنه در قسمت باقیداری، در قسمت پرداخت مالیات، تمام مسائل. په ورته وخت کې د روڼتیا څار سازمان وایي په افغانستان کې د مالیې راټولولو سیستم روند او اسانه نه دی او په خپله فساد ته زمینه برابروي. سیستم جمع‌آوری مالیات در افغانستان متاسفانه که شفاف نبوده و این خود زمینه را برای سوء استفاده و تبانی‌ها ایجاد میکنه. وزارت مالیه افغانستان با وجود از اینکه از وجود فساد در تمام بخش‌ها صدای خود را بلند کردند، اما تا حال کار را انجام ندادند که به خاطر شفافیت و حسابدهی در جمع‌آوری مالیات ما به حیث تصاویر به او ببینیم. د هوایي چلند د قانون له مخې ټولې بهرنۍ الوتکې د افغانستان له فضا څخه د ګټې په بدل کې حق العبور ورکوي او د هیواد له ځمکې د استفادې په صورت کې بیا پرې جلا مالیات وضع کیږي. دولت افغانستان چنان مصروف و درگیر موضوعات اختلافات درونی سیاسی و جنگ‌های داخلی با غلقات مختلف تروریسم و غیره بسازند که ما حتی مجال پیدا نکنیم که روی از این موارد فکر کنیم تا مالیات از هواپیماهای خارجی جمع‌آوری کنیم که از میادین هوایی کشور ما و یا از فضای افغانستان عبور میکنن و کشورهای دیگه میرن که یک اصل است و یک قانون است در قوانین هوانوردی. PIA هغه پاکستانی هوایی شرکت دی چې اوس مهال په اونۍ له کابله پاکستان ته 6 الوتنې کوي. د فاریاب المار ولسوالۍ په یوه کلي کې وسلهوالو مخالفینو برید کړی او تر ولکې لاندې راوستی دی. مسؤلین وایي وسلهوالو طالبانو په سیمه کې د پاڅونوالو پولیسو 15 پوستې هم نیولي دي. ویل کېږي د جګړې له ویرې 800 کورنۍ بې ځایه شوي دي. د فاریاب د المار په یو شمېر سیمو د وسلوالو طالبانو له برید وروسته دغه ډله دا ځل د تهاجمي برید په ترڅ کې د المار ولسوالۍ غویلي کلي ته دننه شوې ده. په قرغویلي سیمه کې د 3 ورځو راهیسې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړه روانه وه چې په پای کې 15 امنیتي پوستې او د پاڅونوالو یوه پوسته تېره شپه د طالبانو لاسته ولوېدل. د فاریاب امنیه قماندان وایي د جګړې په کرښه کې ځواکونو ته د مهماتو او خوراکي توکو د نه رسېدو له امله دغه ځواکونه له څو ورځو جګړې وروسته المار ولسوالۍ ته په شاتګ شوي دي. به خاطر پسگیری از این روستاها کمیته امنیتی ولایت تصمیم خود گرفته
که انشاءالله یک روز آینده نزدیک عملیات دوباره خود به خاطر پسگیری همون مناطق دفعه آغاز میکنیم بتانیم پس دوباره منطقه را از سنگ مخالفین یا دهشتافغانان برگردیم. ویل کېږي په دغه جګړه کې 14 وسلوال طالبان وژل شوي او 18 نور ټپیان شوي دي. امنیتي مسؤلین وایي په دغه جګړه کې 2 تنه پاڅونوال، 1 تن پولیس وژل شوی او 15 پاڅونوال او 3 تنه امنیتي سرتیري ټپیان شوي دي. د فاریاب ولایتي شورا په دغه وضعیت اندېښنه څرګندوي او حکومت په بېغورۍ تورنوي. دولت هم کمک آنچنانی نرسید از طرف دولت. بالاخره بعد از طالبان سقوط کرد، ولی منطقه است که اکثر مردم از اونجا آسیب دیده. راه مواصلاتی ولسوالی قیصر و علما را زیر تهدید داشت. 1 سال گذشته در اونجا تقریبا در 7 ماه 100 نفر از بیشتر از 100 نفر به طرف رسنده بودند. اوس مهال افغان ځواکونه په المار ولسوالۍ کې د هغو سیمو د نیولو لپاره جګړه کوي چې د وسلوالو طالبانو په ولکې کې دي. د المار ولسوالۍ مسؤلین وایي له دغو سیمو څخه یو زیات شمېر کورنۍ هم بې ځایه شوي دي. په ډېرې بښنې سره د کورنۍ چارو وزارت مسؤلین بیا وایي چې په ژمي کې به د وسلوالو مخالفینو پر خلاف پوځي عملیات روان وساتي. دوی وایي د عملیات به په روان ژمي کې د وسلوالو مخالفینو زور اوبه کړي او راتلونکي کال کې به د جګړې توان له لاسه ورکړي. د ملي دفاع وزارت مسؤلین بیا وایي همدا اوس په 18 ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو د ځپلو عملیات روان دي. که څه هم د هېواد په زیاترو سیمو کې هوا ډېره سړه شوې او په یو شمېر ولایتونو کې واورې ورېدلې، خو جګړه لا هم پکې توده ده. د تېر په خلاف سږ ژمی په زیاترو سیمو کې وسلوال مخالفین له خپلو سنګرونو نه دي پشه شوي او هڅه کوي چې په ژمي کې هم افغان سرتېري بوخت وساتي. امنیتي مسؤلین وایي چې دوی هم غواړي چې وسلوال مخالفین په روان ژمي کې وځپي ترڅو په روان جګړهیز فصل کې د جګړو فرصت له لاسه ورکړي. هدف اساسی است که برای دشمن فشار وارد شود. دشمن قدرت تحرک و قدرت مانور را در تابستان سال آینده نداشته باشه و در ساعاتی که اینا حضور دارند، در ساعاتی که فعالیت دارند، از این ساعات اینا دور شوند. 21 عملیات را در 18 ولایت افغانستان پلان کردیم و منظم با نیروهای پلیس ملی، امنیت ملی و وزارت دفاع به پیش برده میشه. بنابراین ما برای مردم افغانستان اطمینان میتیم که در طول زمستان ما از آمادگی هایی که داریم و فعالیت های محاربه‌ای که انجام میتیم سال آینده را یک سال بهتر را به مردم افغانستان برمغان خواهیم آورد. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې داسې ریپورټونه هم خپاره شول چې ګواکې افغان ځواکونه د هلمند له مارجې او د مرکزي بغلان له 2 سیمو څخه هم په شک کړي. ما در هر ساحه که حضور داریم هدف اساسی نیروهای ما سرکوب دشمن است و هیچ ساحه در هیچ نقطه نیروهای ما عقب نشینی نمیکنن انشاءالله و بیشترین آمادگی ما برای جنگ‌های بهار آینده است. د افغان ځواکونو په رهبرۍ کې په کوردرنه او بهر نیوکې روانې دي چې ګواکې جګړه نشي مدیریت کولی. د ملي دفاع وزارت مسؤلین وایي چې په روان جګړهیز فصل کې به جګړه ښه مدیریت کړي او د وسلوالو مخالفینو پلانونه به شنډ کړي. د سرپل ولایت یو پخوانی سرتیري په بند کې ځان زندګي کړی دی. د سرپل سیمې چارواکي وایي دا کس عبدالغفور نومېده او د عامه ساتنې پخوانی سرتیری و. نوموړی دا کس عبدالغفور نوموي او په عین حالت کې وایي چې په ډېرې بښنې سره هغه څه چې مخې ته زموږ دي څه بل ډول دي، نو په همدې مواردو کې چې یادونه وشوه یو سرتیري ځان غرغره یا زندګي کړی دی چې جزئیات یې په دې ریپورټ کې در وړاندې کیږي. د سرپل د ولایتي شورا رئیس محمد نور رحماني وایي یو تن سرتیري چې د 1 کال او 6 میاشتو بند محکوم شوی و د 3 شنبې په سهار ځان زندګي کړی دی. یکی از محبوسین در مدیریت محبس توقیفخانه سرپل بعد از نماز بنداز خود القابیز کرده که قرار معلومات و گزارش‌های واصله از محبوسین و باشنده های سرپل برخورد مسئولین توقیفخانه سرپل برخورد درست نبوده که البته با بتنگ آمدن از برخورد مسئولین توقیفخانه ادعا است که چنین کار را انجام داده.
د سرپل د والي بیان دوی د کاس عبدالغفور نومیده وړاندې د سرپل د عامه ساتنې سرتیري په توګه دنده ترسره کوله. هغه د نظام د قراول د نقضولو په جرم په 1 کال و 6 میاشتو بند محکوم شوی و. یک تن از محبوسین به نام عبدالغفور صبح امروز خود در محبس جدید ولایت سرپل حلقاویز نموده. این اسامی عبدالغفور مسکون قریه بوغاویز که قبلا سرباز محافظت عامه بوده و به جرم نقض خدمات نظام قراول بالای 6.5 سال قید برآمده بوده و در اونجا بندی بوده. ښاغلی اماني وایي په دې اړه لومړنۍ څېړنې پیل شوي دي. خب هنوز بررسی ها نهایی نشده. بررسی جریان داره که علت و انگیزه حلقاویز چی بوده. با محض که بررسی نهایی شود با شما شریک می‌سازیم که دلیلش تر دې وړاندې هم د سرپل ولایت د نوې زنداني او شمېر زندانیانو د ژوند له شرایطو شکایت درلود. د کورنۍ چارو وزارت وایي وسلوال طالبان د خرو له پوټکو څخه د ماینونو په جوړولو کې کار اخلي. ویل کېږي هغه ماین چې د خره پوستکي پکې کارول شوي وي د شنډولو او د ماینپال لخوا یې د موندلو امکانات کمیږي. د کورنۍ چارو وزارت مسؤلین وایي چې وسلوال طالبان د هرې ممکنې لارې کوښښ کوي چې افغان ځواکونو ته زیان واړوي. د هغه په وینا افغان سرتیرو ته ډېره مرګ ژوبله د سړک غاړې ماینونو له کبله وراوړي. د کندوز ولایت پولیسو د تالاشۍ په یوه پوسته کې د خرو سلګونه پوستکي چې په یوه موټر کې له مزار شریف څخه کندوز ته لیږدول کېدل ونیول. پولیسو د دغو پوستکو د لیږد په تور یو شمېر کسان هم ونیول. د کورنیو چارو وزارت ویاند وایي چې د دوی څېړنو وښوده چې وسلوال طالبان د سړک غاړې ماینونه د خرو په پوستکو کې ځای پر ځای کوي. دوی وایي چې هغه ماینونه چې د خرو په پوستکو کې پوښل شوي وي د ماینپال دستګاه لخوا یې موندنه او شنډول ناشوني دي. ولی این کار کردن در گذشته هم کردن. از مرکب ها باعث یعنی واسکت های انتحاری را حتی با وسیله مرکب انفجارهای را انجام دادن. یعنی خب این تروریست است. تروریست ها این کارها آینی افکارشان است. تر دې مخکې داسې ریپورټونه ترلاسه شوي وو چې یو شمېر قراردادیانو امنیتي سرتیرو ته د خرو غوښه ورکوله چې په ترڅ کې د افغانستان په شمال کې څو تنه په دې تور ونیول شول. این مورد تا اکنون فقط در حد رسانه‌ای است و ما را رد می‌کنیم. دا په داسې حال کې ده چې حکومت د کورنیو چارو وزارت 3 پخواني لوړپوړي چارواکي د امنیتي سرتیرو د تدارکاتو په برخه کې د اختلاس له کبله ممنوع الخروج اعلان کړي دي او تر عدلي تعقیب لاندې دي. د برازیل په یوه زندان کې د سختو نښتو له امله له شپېتو ډېر کسان وژل شوي. دا او ترڅنګ نور بهرني خبرونه هم په خبري ټولګه کې را شاملو، خو تر هغې مخکې لنډه دمه. بیا هم ښه راغلاست او دا هم څو لنډ بهرني خبرونه. د برازیل په یو زندان کې د سختو نښتو له کبله لږ تر لږه 80 کسان وژل شوي دي. د راپورونو له مخې دا نښتې د یکشنبې په ورځ د امازون ځنګله کې د پراته مانهوس ښار په یو زندان کې رامنځته شوي. د دې زندان مسؤل پیدرو فلورنس وایي ښایي د دغې پیښې د مرګ ژوبلې شمېر زیات شي. برازیل د 600,000 زندانیانو په لرلو د نړۍ 4م هیواد دی چې ډېر زندانیان لري. د بشري حقونو ډلو تر دې مخکې په برازیل کې پرله پسې د زندانیانو د وضعیت له کبله انتقادونه کړي وو. د سوریې د حکومت ضد وسلوالو ډلو د روسیې او ترکیې په منځګړیتوب د سولې پیلېدونکو خبرو کې د ګډون نه کولو ګواښ کړی. دغه 10 مخالفو ډلو په ګډ بیان کې ویلي چې په قزاقستان کې تر هغه مهاله د سولې خبرو کې برخه نه اخلي چې د اوربان لپاره شوی هوکړلیک بشپړ شوی نه وي. د مسکو او انقرې په منځګړیتوب تېره پنجشنبه په سوریه کې اوربان وشو. ټاکل شوې د حکومت او مخالفو وسلوالو ترمنځ د سولې خبرې روانه میاشت د قزاقستان په استانه کې پیل شي. خو مخالفو وسلوالو ډلو په خپلو بیانیو کې د ایران ځانګړې یادونه کړې او ویلي دي تر هغه د قزاقستان د خبرو لپاره په روانو سلا مشورو کې برخه نه اخلي چې له اوربند د سوریې د حکومتي ځواکونو او د هغوی د ایراني ملاتړو سرغړونې پای ته نه وي رسېدلي. افغانستان په دې لټه کې دی تر څو له ازبکستان سره خپلې سوداګریزې اړیکې پراخې کړي. دا خبر ته لږ ځنډ وروسته.
بیا هم ښه راغلاست. افغانستان له ازبکستان سره د سوداګرۍ کچه لوړوي. چارواکي وایي له ازبکستان سره د سوداګریزو اړیکو پر پیاوړي کولو سره به افغانستان روسیې او ختیځې اروپا ته هم لار پیدا کړي. د سوداګرۍ د متبادلو لارو د موندلو لپاره افغان دولت هڅه کوي چې له ازبکستان سره سوداګریزې اړیکې پیاوړې کړي. د افغانستان سوداګرۍ له اوږدو کلونو راهیسې په ګاونډي هیواد پاکستان راټوله وه چې افغان سوداګرو له ګڼو ستونزو سره مخامخ وو. افغان چارواکي وایي چې د سوداګرۍ د متبادلو لارو د موندلو په لړ کې کوښښ کوي چې له ازبکستان سره سوداګرۍ ته وده ورکړي. فراهم زمینه‌هایی که بتونه که کمپانی‌های دو کشور در پروژه هایی که در داخل دو کشور اعمال میشه بتونه سهم داشته باشند که در صحبت کردیم. د سوداګرۍ وزیر وایي چې په دې وروستیو کې له پاکستان سره د افغانستان سوداګریزه راکړه ورکړه د پام وړ ښکته شوې ده. با پاکستان در حدود 2 میلیارد دلار تجارت داشتیم که اکثرش واردات بود. امروز در حدود 900 میلیون دلار ما با پاکستان واردات داریم و 600 میلیون صادرات داریم. که څه هم افغان چارواکي هڅه کوي چې په پاکستان د سوداګرۍ له اړخه لږ تکیه وکړي او نورو هیوادونو ته یې د سوداګرۍ د پراخولو هڅې پیل کړي، خو په کور دننه هم سوداګر له یو شمېر ستونزو سره لاس او ګرېوان دي چې د حل غوښتنه یې کوي. افغان حکومت وایي د سوداګرۍ د نړیوال سازمان له فرصتونو مؤثره ګټه اخلي. افغانستان د سوداګرۍ د نړیوال سازمان غړیتوب 7 میاشتې مخکې ترلاسه کړ. د سوداګرۍ وزارت چارواکي وایي چې د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې د افغانستان شمولیت به د هیواد له اقتصادي ودې سره مرسته وکړي او خپل صادرات به نړیوالو بازارونو ته ورسوي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان چې د نورو سازمانونو غړیتوب لري تر اوسه پورې ویل کېږي چې نه دی توانېدلی له امتیازاتو یې ګټه واخلي. پام وکړئ ریپورټ. افغانستان د سوداګرۍ د نړیوال سازمان غړیتوب 7 میاشتې مخکې ترلاسه کړ. د سوداګرۍ وزارت وایي چې د نړیوال سوداګریز سازمان سره د افغانستان له غړیتوب وروسته یې داسې ستراتیژي جوړه کړې چې له مخې به یې په دغه سازمان کې د افغانستان ونډه فعاله شي. په دغه ستراتیژۍ کې په قوانینو له سره غور شوی او سوداګرو ته لازمي اسانتیاوې برابرې شوې دي. دغه راز مسؤلین وایي چې په دغه ستراتیژۍ کې یې داسې زمینې برابرې کړي چې پانګوال په اسانۍ وکولی شي پانګونه وکړي او د صادراتو ودې ته لاره پرانیزي. در راستای تطبیق تعهدات افغانستان گام‌های عملی را برداریم. توانمندسازی دولت و سکتور خصوصی، ما باید با سکتور خصوصی کار بکنیم که اونا هم توانمند شوند که بتانیم از مزایای که این سازمان برای ما مهیا میسازه از روی استفاده درست بکنیم. اگر ما میخواهیم از عضویت خود از سازمان تجارت جهانی استفاده اعظمی و بهینه بکنیم، پس امروز این جلسه که امروز دایر شده و ادامه خواهد پیدا کرد انشالله به دست شما هست، به دست مدیرای ارشد اقتصاد افغانستان که ما چطور میتونیم از استفاده بکنیم. مسؤلین وایي چې په نړیوال سوداګري سازمان کې د افغانستان غړیتوب دې ته هم لاره پرانیزي چې دغه سازمان غړي هیوادونه په افغانستان کې پانګونه وکړي او د تولیداتو سره یو ځای د صادراتو کچه هم لوړه شي. واردات از اونها خود به خود بالای تولید ما تاثیر میذاره. ما تولید خود از سطح بلند نبود، تولید با کیفیت می داشته باشیم، تولید رقابتی می داشته باشیم و برنامه هایی که برای بدیل واردات روی دست داریم در سازمان تجارت جهانی او را ما تطبیق کرده، میزان صادرات ما هم بیشتر میشه، میزان واردات ما کمتر میشه. د سوداګرۍ نړیوال سازمان په 1995 کال کې د نړۍ په کچه د سوداګرۍ د تنظیم او اسانتیاو د برابرولو په موخه جوړ شو. دغه سازمان کې 144 هیوادونه غړیتوب لري. افغانستان په 2004 میلادي کال کې په دغه سازمان کې د غړیتوب غوښتنه کړې وه چې د 14 کال په جون کې غړیتوب ومنل شو. اوس هم د افغانیو پر وړاندې د یو شمېر بهرنیو پیسو بیې. یو امریکایي ډالر 6 افغانۍ 15 پوله، یو یورو 9 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاونډ 1 افغانۍ 80 پوله، د اماراتو یو درهم 13 افغانۍ 60 پوله، 1000 ایراني تومان 14 افغانۍ 40 پوله او 1000 پاکستانۍ کالدار هم 615 افغانۍ. د
افغانستان فوټبال د ټاکنو ترسره کېدو په لټه کې دی، خو په کرکټ بورډ کې بیا د نوروز منګل د خدای پامانۍ ترڅنګ ځینې نور بدلونونه هم په لار دي. دا دواړه خبرونه هم تر لږ ځنډ وروسته. د خبرونو دوام. د افغانستان د کرکټ بورډ په چوکاټ کې یو ځل بیا هم بدلونونه رامنځته شول. د دغو بدلونونو پر دوام په کرکټ بورډ کې یوه کمیټه ټاکل شوې ده چې هغې ته د ټاکنو او انضباط کمیټې ویل کېږي. په عادي حالت کې نوروز منګل چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لپاره څو کاله د کپټان یا لوبډل مشر په توګه په لوبو کې ولوبېدل، نن یې په رسمي ډول له خپلې لوبډلې سره خدای پاماني وکړه او زیاته یې کړه چې تر دې وروسته به په نورو روزنیزو او دغه راز مشوره ورکولو چارو کې خپلې دندې ته دوام ورکوي، خو تر دې وروسته به په رسمي ډول په لوبډله کې نه لوبېږي. هاخوا بیا د افغانستان د فوټبال فدریشن په دې لټه کې دی تر څو د ریاست د ټاکنې لپاره د ټاکنو پروسې ته ورداخل شي. دغه پروسه چې له څه مودې مخکې راهیسې له ناندریو سره مل دی، حتی پکې د فیفا یا د فوټبال نړیوال فدریشن هم دخیل شوی دی چې هغوی ویلي دي څو بېلابېلې نیټې مشخصې کړي تر څو افغانستان ته راشي او د افغانستان د فوټبال فدریشن لپاره مشرتابه وټاکي. د افغانستان د فوټبال فدریشن چارواکي وایي چې دوی په دې لټه کې دي چې دغه ټاکنې په روڼتیا سره ترسره شي، خو د فوټبال ځینې شنونکي وایي چې په دې برخه کې دوی شکمن دي او د فوټبال فدریشن د یو شمېر هغو کسانو چې په بېلابېلو لوریو کې لاس لري لا هم د شفافیت او روڼتیا په برخه کې چې دغه ټاکنې ترسره کیږي پوره باور نه لري. دا هم د هوا د حالاتو اټکل. ستړي مشي لیدونکو، دا هم په دغه شیبو کې د افغانستان د لوی ښارونو د هوا حالات وړاندوینه ګورو. د نن سره هوا تغییر لري او که نه لري. سبا لپاره د کابل اسمان لمر دی، د تودوخې لوړه درجه 8 ټیټه 0 ښودل شوې. څنګه چې ګورئ هوا د کابل سړه ده سبا لپاره، خصوصا د شپې هوا. په تعقیب د هرات هوا وګورو. هرات کې اسمان لمر دی، د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 0 ښودل شوې. د شپې هوا په هرات کې هم زیاته سړه ده، ځکه 0 ټیټه درجه ده، نو هوا سړه ده. د مزار شریف اسمان ځای ځای وریځي، د تودوخې لوړه درجه 9 ټیټه 0 ښودل شوې. هوا سړه ده د شپې لخوا په مزار شریف کې هم. په دې شیبو کې جلال آباد وګورو چې هلته اسمان ځای ځای وریځي، د تودوخې لوړه درجه 9 ټیټه 0 ښودل شوې ده. هوا تغییر کړی، زیات تغییر یې کړی د جلال آباد سبا لپاره سړه ده، هم د شپې هم د ورځې. کندهار کې اسمان ځای ځای وریځي، د تودوخې لوړه درجه 19 ټیټه 0 ښودل شوې. څنګه چې ګورئ هوا نسبتا د نورو ښارونو څخه یو څه توده ده. په کندهار کې په غزني کې اسمان ځای ځای وریځي، د تودوخې لوړه درجه 8 ټیټه -4 چې هوا زیاته سړه ده په غزني کې. د شپې هوا خصوصا. مننه، ښه شپه ولرئ. کولی شئ د نن شپې دا خبري ټولګه د افغانستان سیمې او نړۍ تازه او روسي حالات هم زموږ په ویبسایټ ariananews.f کې وګورئ. همداراز کولی شئ خپل نظریات او اندونه هم راسره له همدې لارې شریک کړئ. په آریانا نیوز کې خبرونو ته تر لږ ځنډ وروسته دوام ورکوو، خو په آریانا کې د دې مهال خبري ټولګه رانغاړو او تاسې په خدای سپارم ښه وخت.